اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړونې وخت دی، اوس په دې خاوره د جنګونو پر ځای د آبادۍ او رغونې وخت دی، خاوره د جنګونو پر ځای. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والعاقبة للمتقين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. د آسان خدمت د څنګهو پرانیست غونډې ته ښه راغلاست. با محفل افتتاح مراکز آسان خدمت خوش آمدید. د افغانستان اسلامی امارت د ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفي صاحب، د احصایې او معلوماتو ملي ادارې عمومي رئیس ډاکټر فقیر محمد زیار صاحب، ټولو راغلو میلمنو، د ادارې رئیس صاحبانو، د رسنیو درنو استازو او ټولو حاضرینو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د نن ورځې پروګرام د الهي کلام د څو مبارکو آیاتونو تلاوت سره پیلوو. د تلاوت لپاره د دعوت ارشاد رئیس مولوي صاحب نیاز محمد راغواړو تر څو نننی پروګرام پیل او منور کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاک الله خیرا. د مولوي صاحب څخه نړۍ مننه. عامه خدمتونو ته پر وخت او اسانه لاسرسی او د باکیفیته خدمتونو ترلاسه کول د خلکو حق او د دې حق تامینول بیا د حکومتونو مکلفیت وي، چې په همدې اساس د عامه خدمتونو د یو ځای وړاندې کولو لپاره د احصایې او معلومات ملي ادارې په چوکاټ کې آسان خدمت فعالیت کوي، چې نن یې د دوه مرکزونو د پرانیستې شاهدانو. پرانیستونکي وینا دپاره د احصایې او معلومات ملي ادارې عمومي رئیس ډاکټر فقیر محمد زیار صاحب ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او خپله پرانیستونکي وینا واوروي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. د افغانستان د اسلامي امارت رئیس الوزراء اداري مرستیال محترم مولوي عبدالسلام حنفي صاحب، درنو میلمنو، ګډونوالو، د احصایې او معلوماتو د ادارې رئیسانو، کارکوونکو او د رسنیو ډېرو محترمو استازیو،
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د هر څه د مخه د خیر او سعادت د غونډې ته چې ګرانو هیوادوالو ته د با کیفیته او چټکو عامه خدماتونو د مرکزونو پرانیسته ده. د رئیس الوزرا اداري مرستیال حنفي صاحب او ټولو ګډونوالو ته د زړه له کومې ښه راغلاست وایم. دولتونه مکلف دي چې خلکو ته ښه اسانه ارزانه او په کم وخت کې عامه خدمات وړاندې کړي. د عامه خدماتو وړاندې کول د دولتونو یو د اساسي دندو څخه دی. ملي امنیت او بیا تر ښوونې روزنې، روغتیا، ترانسپورت او د ژوند د نورو اړتیاو په شمول ټول خدمات په عامه خدماتو کې شامل دي. هیوادونه د خپلو خلکو د سهولت لپاره د هغوی د خدماتو ته په وخت رسیدګۍ لپاره د مؤثرو لارو نه په مختلفو لارو باندې کار کوي. اکثره جنګ ځپلي هیوادونه د کاغذي بیروکراسۍ له وجې په دولتي ادارو کې کاري پروسې دونه مغلقې او پیچلې دي چې یو تن د عادي خدمت لپاره څو ورځو حتی څو اونیو ته دپاره په ادارو کې په شعبه سرګردانه ګرځي. زموږ په ګران هېواد افغانستان کې هم د څه د پاسه 40 کلنې جګړې له امله چې ډېر ځپل شوی دی، د داسې یوې ادارې د جوړېدو دپاره ډېره زیاته اړتیا وه تر څو د نړۍ سره تعاملات په وخت اجرا شي او خپل خلکو ته پر وخت د عصري پرمختګ په زراعت سره تکنالوژۍ سره پر وخت ځواب وویلی شو. دې تشې ته په ډکېدو سره پخوانۍ ادارې د اذربایجان د حکومت سره یو اساسي تړون کړی و، رسمي تړون یې کړی و او دغه د اسان خدمت ماډل چې دی د عامه خدماتو یې دلته راوړی و، پلی کړی و. خو متاسفانه سره د هغه ډېر امکاناتو چې دوی لرل په هغه اندازه لکه څنګه چې لازمه وه دغه برخې ته دونه توجه او پاملرنه نه وشوه. د افغانستان د اسلامي امارت په راتګ سره موږ د احصایې او معلوماتو په ملي اداره کې د اسان خدمت دا مهم رول یې مهم وبولو او دغه کار مو په چټکۍ سره شروع کړ. او لله الحمد تاسو د دې ګواه چې نن 2 مرکزونه د اسان خدمت د کابل په ښار کې ستاسو محترمینو په حضور کې پرانیزو. زمونږ په پلان کې دي چې 2 نور مرکزونه هم په نږدې وخت کې انشاءالله په کابل کې پرانیزو، ځکه د خلکو ضرورتونه ډېر زیات دي. د یادونه وړ ده چې زموږ دغه د اسان خدمت د عامه خدماتو لړۍ به نه صرف په کابل پورې محدوده وي بلکې دا به ولایتونو ته ځي او په دې روان مالي کال کې موږ په پلان کې لرو چې په 15 ولایتونو کې په چټکۍ سره خپل کار شروع کړو: خوست، کندهار، هرات، بلخ او ننګرهار کې. نو دې مرکزونو کې په اوس وخت کې په ډېرې چټکۍ سره او په شفافیت سره د برقي تذکرو ویش، د تولد کارډونه او د لیټونکي تذکرې د ویش نه وروسته خدمات وړاندې کیږي. سربېره پر دې نور اړین خدمات د هغو ادارو سره چې په چا پورې تعلق لري د هغو سره په همغږۍ به انشاءالله موږ د کار جواز، پاسپورت، د موټر لایسنس، جواز سیر، د شهیدانو معلولینو خدمتونه، قونسلي خدمات او دې ته ورته نور اړین خدمات به انشاءالله خپلو خلکو ته د یوه چتر لاندې د یوه واحد مرکز نه به دوی ته دا ترلاسه کیږي. نو دغه د اسان خدمت پروژه چې ده
او دغه ماډل چې دی دا د آذربایجان حکومت په ناوښت سره رامنځته شوی دی او افغانستان یې هم غړیتوب لري. دا په ټوله دنیا کې اوس ډیر په شدت سره په مخ روان دی او ډیر مقبول پروګرام دی. نو د ملګرو ملتونو کې د عامه خدماتو په برخه کې یې لومړی مقام ترلاسه کړی. نو موږ انشاءالله دې کار ته ژمن یو چې دې کار ته موږ وده ورکړو، مټه ورکړو او خپل خلکو ته د یوه چتر لاندې هغه اړین خدمات چې دوی ته ضروري دي ټول کارونه یې په یو ځای کې ترسره شي. نو په پای کې زه یو ځل بیا د جناب حنفي صاحب نه چې ډېر مصروفیتونه لري او بیا یې هم پر موږ شفقت کړی دی، موږ ته یې وخت راکړی دی، مننه کوم. او د آسان خدمت د ټولو همکارانو نه چې د دې مرکزونو فعالولو کې او خپل هیوادوالو ته د دې خدمتونو په وړاندې کولو کې شپه ورځ یوه کړې ده، مننه کوم، پرودنی ورته وایم او ستاسو د توجه پاملرنه یوه نړۍ مننه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. آسان خدمت، روڼتیا، اغیزمنتیا او نوښت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې عمومي رئیس ډاکټر صاحب څخه نړۍ مننه چې پرانیستونکې وینا یې واوروله. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل، آسان خدمت تر یو چتر لاندې د عامه خدمتونو د وړاندې کولو یو اغیزمن موډل دی چې پر پرمختللو هیوادونو کې کارول کیږي. دا چې د آسان خدمت د فعالیتونو له جزئیاتو خبر شو، د دې ریاست رئیس صاحب جهاد ګل پاڅون ته بلنه ورکوم تر څو راشي او د آسان خدمت په تړاو جزئیات وړاندې کړي. نحمده ونصلي علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د ریاست الوزرا لوړ مقام اداري مرستیال ډېر محترم شخصیت جناب حنفي صاحب، د احصایې او معلوماتو ملي ادارې عمومي رئیس جناب ډاکټر فقیر محمد زیار صاحب، راغلو مشرانو، درنو همکارانو، د رسنیو استازو په خیر راغلی. ډېر د خوشحالۍ او نیکمرغۍ احساس کوم چې نن د آسان خدمت د عامه خدمتونو د مراکزو د پرانیستې اړوند محفل ته راغلي یاست. بیا هم وایم خوښ یم چې نن ورځ د ډېرو حیاتي کارونو ترسره کولو او راتلونکو پلانونو په اړه تاسو محترمو ته معلومات وړاندې کوم او د آسان خدمت برنامې په ماهیت، کړنو او پلانونو یو څه عمده رڼا اچوم. آسان خدمت د آذربایجان هیواد په ناوښت د عامه خدمتونو د وړاندې کولو یو نوی وړاندې شوی موډل دی چې د ملګرو ملتونو د عامه خدمتونو د ودې په برخه کې لومړی مقام ترلاسه کړی او په نړیواله کچه د دغه هیواد پیژندل شوی برانډ دی چې د عامه خدمتونو په وړاندې کولو سره له دولتي او خصوصي ادارو سره مرسته کوي، عصري تکنالوژي ورته برابروي او ټول عامه خدمتونو ته په یو مرکزي چتر ترتیبوي. هیوادوال په ډېر روڼ او چټک ډول ټول عامه خدمتونه له همدې واحد مرکز څخه ترلاسه کولی شي. افغانستان ته د آذربایجان موډل د رالیږدولو او پلي کولو په موخه لاندې پړاوونه طی شوي دي. په کال 2015 میلادي کې د آذربایجان له ولسمشر سره تر هوکړې وروسته او د تیر حکومت کابینې د پریکړې له مخې د عامه خدمتونو د ساده او عصري کولو په موخه آسان خدمت د مالیې وزارت په چوکاټ کې کار پیل کړ او د اقتصاد عالی شورا کې طرحه د تایید وړ وګرځېده. وروسته بیا د اقتصاد عالی شورا د پریکړې پر بنسټ آسان خدمت د مخابراتو او معلوماتي تکنالوژۍ وزارت ته ولېږدول شو چې له هغې وروسته بیا په 1999 کال کې د مخابراتو او معلوماتي تکنالوژۍ له وزارت جلا او د احصایې او معلوماتو ملي ادارې سره مدغم شو چې تر دې مهاله فعال فعالیت لري. د آسان خدمت له پیل تر دا دمه د کار مخینه آسان خدمت د عامه خدمتونو 140 پروسې مطالعه، ځینې ساده او د کتاب په بڼه کټالوګ کړي دي. آسان خدمت د ای پیمنټ په عرصه کې تر 100,000 دولتي کارکونکو MSP برنامې له طریقه ثبت، بایومټریک او والټ حسابونو ورپرانیستي دي. تر دې دمه 4 میلیارډ افغانۍ پخوا د متعمد په وجه کې تادیه کېدې په الکترونیکي بڼه تادیه کړي چې د آسیا په کچه د G2P پیمنټ برخه کې ښې لاسته راوړنې درلودې. آسان خدمت د افغانستان پاسپورټ عمومي سیستم له سره ډیولپ او آنلاین بڼه یې پر لیکه کړ چې لا هم دا برخه د هیوادوالو په چوپړ کې ده او په عملي ډول ترېنه استفاده کیږي. آسان خدمت د کار جواز د اخیستو پروسې مطالعه، ساده او برېښنایي کړې چې دم ګړی هیوادوال په ښه بڼه
خپل کاري جوازونه ترلاسه کوي. د کوچنی او منځنۍ مالیې ورکوونکو لپاره آسان خدمت مرکزي یو مرکز جوړ کړ چې اوس هم ګټه اخیستنې ته سپارل شوی دی او عملاً په فعالیت کار کوي. د ترانسپورټ وزارت د ځمکني ترانسپورټ عمومي ریاست ته ون سټاپ شاپ جوړ کړ. آسان خدمت GRP یا ګورنمنت ریسورس پلانینګ سیستم ترتیب او په بعضو ادارو کې پلی کړی دی. د عامه خدمتونو د وړاندې کولو 2 مرکزونه خو یې نن دا دی چې موږ او تاسې عملي شهیدان. د آسان خدمت راتلونکي کارونه چې باید تکمیل شي، د اداري محترم کمیسیون د پریکړې او د ریاست الوزرا د لوړ مقام د حکم په اساس د مرکز کابل په شمول په ټولو ولایتونو کې د آسان خدمت د مرکزونو ایجاد او فعالول شامل دي، چې د اوس لپاره مو په مرکز کابل کې په عصري ټکنالوژۍ نوموړي 2 مرکزونه فعال کړي او په 1402 کال کې د 5 زونونو په کچه چې مخکې ډاکټر صاحب یادونه وکړه، خوست، کندهار، بلخ، هرات او ننګرهار مراکز به په همدې شکل سره ایجادوي. په همدغې ډول راتلونکي کې د ایران، دوبۍ او سعودي عربستان مسافرو ته د اسانتیا په موخه د آسان خدمت مرکزونو پرانیستل هم په پام کې لرو. آسان خدمت د ترافیکي لیسنس اړوند طرح پروسې مطالعه او برېښنایي کېدو لپاره ټولیزه طرحه نهایي کړي چې یوازې تطبیق کې پاتې دی او موږ ژمن یو چې دا برنامه نهایي کړو. د ترافیکو د ارشیف مدیریت سیستم طرحه چمتو او ارائه شوې چې تطبیق ته ژمن یو. د آسان خدمت مرکزونو ته د پاسپورت د ویش او کنسولي خدماتو مصدقه اسنادو د تایید پروسې راوړل چې تر کار لاندې دي. له توجه مو یوه نړۍ مننه هیله ده چې ټول داخلي ارګانونه د دې برنامې په پلي کولو او سرته رسولو کې له موږ سره پوره همکاري وکړي تر څو د آسان خدمت برنامه چې افغانستان شموله ده په ښه ډول سره عملي کړای شو. د آسان خدمت رئیس ښاغلي پاڅون صاحب څخه مننه چې د آسان خدمت اړوند جزئیات یې وړاندې کړل. نور مو انتظار نه اوږدوم. د ریاست الوزرا مرستیال ښاغلي مولوي صاحب عبدالسلام حنفي ته بلنه ورکوم تر څو تشریف راوړي او خپله وینا واوري. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر صدق الله المولانا العظیم. حضار محترم، حاضرین مجلس، همه کارکنان ریاست عمومی احصایه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جای دارد که از سعی و تلاش و کوشش های بی‌دریغ رئیس صاحب عمومی احصایه ملی جناب محترم دکتر صاحب فقیر محمد زیار و همه کارکنان ریاست عمومی احصایه ملی تشکری نمایم به خاطر که امروز توانستند 2 مرکز بزرگ آسان خدمت را در پایتخت کشور افتتاح نماید. واقعاً سعی و کوشش شب و روزی شما نمی بود امروز ما و شما نمی توانستیم این مراکز را به این شکل افتتاح بکنیم. امارت اسلامی افغانستان متعهد برای خدمت برای ملت شریف و ملت عزیز افغانستان است. ما همه سعی و تلاش خود انجام می دهیم برای ملت رنجیده خود چه قسم می توانیم به صورت شفاف و خوبتر و بهتر خدمات ارائه نماییم در همه بخش‌های مختلف. و چند روز قبل شما شاهدان بودین که در چندین موارد مالیه از تجار ملی، از مکاتب و از پوانتون‌های خصوصی و در بخش‌های مختلف معاف شد. این همه به خاطر از این بود که چه قسم میتوانیم سرمایه گذاری، تجارت، صنعت در کشور عزیز ما رونق پیدا کند، ملت عزیز ما برای تولیدات داخلی و برای سرمایه گذاری تشویق شود و همچنان
امروز شاهدان هستیم که ما و شما الحمدلله در کابل 2 مرکز آسان خدمت افتتاح بکنیم. در اینجا انشاءالله برای ملت شریف افغانستان در بخش‌های مختلف به شکل شفاف و به صورت آسان خدمات مختلف ارائه می شود. قبلا مثل که جناب دکتر صاحب فقیر محمد فرموده، اگر یک شهروند عزیز ما و شما به خاطر گرفتن یک تذکره یا پاسپورت و یا لیسنس دریوری و یا شهادتنامه اگر ضرورت می داشت، هفته ها را باید طی میکرد. مخصوصا اگر کسی از ولسوالی دوردست اگر می آمد یا از یک ولایات دوردست اینجا می آمد، در اینجا مجبور بود که یک هفته با خود هتل بگیره، باز یک روز می رفت اگر وزیر نمی بود در اونجا امضای وزیر را بگیره، دیگر روز رئیس نمی بود، دیگر روز هم مامور زیر دست نمی بود. بسیار به مشکلات عدید متوجه می شد. انشاءالله از این به بعد از طریق این مراکز آسان خدمت برای ملت شریف افغانستان خدمات مختلف ارائه خواهد شد. گرفتن تذکره هست یا پاسپورت یا جواز سیر و یا خدمات مختلف دیگر برای همه ملت افغانستان، هم برای برادران و هم برای خواهران، انشاءالله به صورت شفاف و به صورت آسان از طریق این مراکز ارائه می شود. البته مراکز آسان خدمت صرف به این 2 مرکز منحصر نیست. انشاءالله ما در آینده کوشش میکنیم هم در داخل شهر کابل در ناحیه های مختلف این را انشاءالله گسترش بدهیم و همچنان برای این سال انشاءالله در گام اول در نظر داریم در 5 ولایت افغانستان، یعنی در زونها در قدم اول مراکز آسان خدمت تأسیس شود و بعدا آهسته آهسته ما انشاءالله در همه ولایت افغانستان مراکز آسان خدمت ایجاد خواهد شد. انشاءالله ما مصمم به این هستیم که به چه قسمی که برای ملت عزیز خود، برای ملت شریف افغانستان خدمات بهتر و خوبتر و آسانتر و به شکل شفاف ارائه کرده بتانیم، به خاطر از او انشاءالله تمام سعی تلاش خود انجام میدهیم و انشاءالله این مراکز ایجاد شود. اولا این است که کار به صورت سرعت، کاری که مثلا ده هفته ها وقت میگرفت به ساعت ها انشاءالله و خدمات ارائه می شود و همچنان به صورت شفاف خواهد بود. در اینجا در همه جا کامراها نصب است و اگر یک مامور از امو تایم مشخص خود زیادتر وقت بگیرد، مسئول بزرگ میتونه از پیش از او سوال کند که چی مشکل است که مشکل کسی که مراجعه کننده است را حل نمی کند و کسی حق ندارد که در اینجا ساعت دیگه بیا، پس فردا بیا، هفته آینده بیا این قسم مشکل تراشی بکند و انشاءالله در عرصه های مختلف در ادارات مختلف ما همه سعی تلاش خود انجام میدیم که پروسه آسان خدمت یا چتر واحد و یا وان استاپ شاپ انشاءالله چقدر که میتوانیم گسترش بدهیم تا اینکه ملت عزیز ما با مشکلات مواجه نشوند و همچنان کاغذپرانی هایی که در ادارات قبلا متاسفانه رواج یک اسلوب و یک عادت بد است در ادارات مختلف مانده است. انشاءالله ما این کاغذپرانی ها را و یا بیوکراسی را انشاءالله ما مصمم هستیم که ختم میکنیم از همه ادارات و کوشش میکنیم که حکومتداری برقی باید مروج شود تا اینکه تماس مراجعین با مامورین زیر دست و قدر زیاد نباشد، تا اینکه چانس ازی پیدا نشود که ابو مامور از پیش مراجعه کننده خدا نخواسته رشوت بخواد. انشاءالله این مراکز به شکل نمونه و به شکل یک مدل انشاءالله افتتاح شد. ما در آینده کوشش میکنیم که این مراکز گسترش بیابد، انشاءالله برای هموطنان عزیز ما خدمات خوبتر، شفاف و آسان ارائه شود. زیادتر وقت شما را نمیگیرم. از همه ژورنالیستان عزیز، منصوبین رسانه و همه هموطنان عزیز ما که در اینجا تشریف دارند، از همه ایتان، از حضور همه ایتان تشکر
و خداوند برای همه‌تان خیر بدهد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آمین. اللهم ربنا یا ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحیم واهدنا الى الحق والى طريق مستقيم واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته. وزدا وطن د جوړونې وخت دی